سلامونه درنو لیدونکو ام ټي پلس یوټیوب چینل ته ښه راغلی. زه مجتبی هاشمي نن بیا هم د یو نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. درنو لیدونکو نننۍ ویډیو د دې په باره کې ده چې څنګه کولی شئ خپل د یوټیوب ویډیو وایرل کړئ. یعنې داسې یو طریقه به تاسو ته زه ښیم چې ستاسو د یوټیوب ویډیو به ورسره وایرل کیږي. په مخکینۍ ویډیو کې ما تاسو ته دا خبره کړې ده چې د یوټیوب د ویډیو د وایرل کېدو لپاره کوم ټکي مهم دي. هغه ټول ما تاسو ته بیان کړي چې ټایټل، ټیګ او هیشټیګ دی. په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته د دې طریقه درښیم چې ستاسو د ویډیو د وایرل کېدو ډېر مهمه کوم بخش چې دی د ویډیو ټیګ دی. تاسو به خپل ویډیو ته ټیګ څه ډول وهئ چې ستاسو ویډیو ورسره وایرل شي. تاسو ته به زه 3 طریقې ښیم. دا طریقې تاسو په خپل د یوټیوب په ویډیوګانو باندې استعمال کړئ. انشاءالله چې ستاسو د یوټیوب په ویډیوګانو کې به ورسره څه نه څه ستاسو ویډیوګانې به ورسره توپیر وکړي د ویوز په حساب باندې. اول به تاسو داسې یو کار وکړئ. د ټولو نه ښه خبره دا ده چې تاسو خپلې ویډیو ته ټیګ د خپل ذهن نه ورکړئ. یعنې کوشش وکړئ چې د خپل ذهن نه ورته ټیګ ورکړئ. دا ډېره ښه خبره ده. که چېرته تاسو وایئ چې یاره زما د خپل ذهن نه تر اوسه پورې ټیګ ورکړي دي، کومه نتیجه یې نه ده ورکړې، موږ ته څه بله داسې یو طریقه راوښیه چې زموږ د یوټیوب ویډیوګانې ورسره وایرل شي. زموږ پاتې کېږي 2 نورې طریقې. یو طریقه مې درته وویله چې د خپل ذهن نه به وهئ. بله طریقه دا ده که چېرته غواړئ چې د خپل ویډیو دپاره وایرل ټیګ پیدا کړئ، یعنې چې نن سبا داسې ویډیو تاسو جوړوئ چې وایرل ویډیو وي، د دې دپاره تاسو غواړئ چې وایرل ټیګ هم پیدا کړئ، یعنې مشهور ټیګ ورته پیدا کړئ خپل ویډیو دپاره. د دې دپاره به تاسو څه شی کوئ؟ تاسو به لاړ شئ یوټیوب ته. د خپل موبایل یوټیوب ته به ننوځئ. یوټیوب ته چې تاسو کله ننوتئ د یوټیوب سرچ باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته به په سکرین باندې ښکاري. په دې طریقه به تاسو ولیکئ. د یوټیوب سرچ ته چې تاسو کله لاړئ، ستاسو ویډیو چې د هر شي په باره کې وي، تاسو به د خپلې ویډیو نوم چې دی د اپلوډولو نه وروسته تاسو به خپل د موبایل یوټیوب ته به لاړ شئ. په سرچ کې به ولیکئ فرض مثال ستاسو ویډیو د افغانستان په باره کې ده. صحیح ده؟ په سرچ کې به تاسو پاس ولیکئ افغانستان. افغانستان هم چې ولیکل دا لاندې وګورئ سکرین باندې تاسو ته ښکاري. تاسو چې کله افغانستان ولیکه لاندې تاسو ته ډېر لیکل راځي. دا کوم لیکل چې دي، تاسو ته کوم لیکل چې په دې سکرین باندې ښکاري، دا لیکل چې دي دا نن سبا مشهوره ټیګ دي. یعنې نن سبا ډېر استعمالیږي دا ټیګ چې تاسو ته کوم سکرین باندې ښکاري. یا فرض مثال ستاسو ویډیو د یوټیوب په باره کې ده، د یوټیوب د مونټایزیشن په باره کې ده. تاسو به پرې سرچ کې ولیکئ یوټیوب مونټایزیشن، په انګلیش کې به ولیکئ، که پښتو کې لیکئ هم څه پروا نه کوي. خو دا وګورئ تاسو ته به ښکاري په انګلیش کې تاسو ولیکئ یوټیوب مونټایزیشن. تاسو چې کله یوټیوب مونټایزیشن ولیکه د لاندې چې تاسو ته کوم خطونه ښکاري د مونټایزیشن، ما چې پاس یوټیوب مونټایزیشن ولیکه لاندې چې دا کوم خطونه راغله اتومیټیک، دا هغه ټیګونه دي چې نن سبا ډېر مشهور دي. دا خطونه به تاسو راواخلئ، کاپي به یې کوئ یو دا یو چې ښکاري یو به تاسو کاپي کوئ، د خپلې ویډیو په ټیګ کې به یې ورکړئ. حتما به ستاسو ویډیو ورسره وایرل کېږي. پاتې شوه یوه بله طریقه چې دا هم تاسو ته زه ښیم چې ستاسو د یوټیوب ویډیو به ورسره وایرل کېږي. یو سایټ دی چې تاسو به هغې سایټ ته لاړ شئ. په سکرین کې دی چې تاسو ته وښکاري. د سایټ نوم دی راپډ ټیګز. دغې ته چې تاسو کله لاړئ، دا سایټ چې کله خلاص شو، دلته تاسو ته وګورئ دغه ښکاري، د سرچ د علامه ښکاري. دلته تاسو ته وایي د خپل د ویډیو ټایټل، یعنې د ویډیو نوم هم دلته ولیکئ، وایي ستاسو ویډیو د څه شي په باره کې ده. دا داسې یو سایټ دی درنو لیدونکو چې مشهوره یوټیوبران ټول د دې نه استفاده کوي، ځکه هغې د ټول مصروفه وي، نشي کولی که نه ویډیو زر اپلوډوي خپل چینل ته، نو نشي کولی چې ټیګ ورکړي ورته. اکثره مشهور یوټیوبران د راپډ ټیګز ویب سایټ نه ګټه اخلي. په دې سرچ کې به تاسو د خپلې ویډیو نوم ولیکئ. ویډیو هم که چېرته د یوټیوب باره کې وي وبه لیکئ مثال یوټیوب پالیسي، نیو پالیسي یا یوټیوب مونټایزیشن. د صرف د ویډیو نوم به ولیکئ، لاندې وګورئ تاسو ته ډېر ټیګونه راځي. دا ټول به تاسو را کاپي کئ او د خپل د ویډیو په ټیګ کې به یې پرېږدئ. نو دا وې 3 طریقې چې ما مجتبی هاشمي د ام ټي پلس یوټیوب چینل د لارې تاسو ته وړاندې کړي. که چېرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي، زموږ ام ټي پلس یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي، زموږ ویډیو ته یو لایک ورکړئ، او که چېرته ویډیو ستاسو خوښه شوې وي د خپلو نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. که چېرته غواړئ زموږ دغسې نورې معلوماتي ویډیوګانې زموږ د فیسبوک د لارې وګورئ، نو زموږ اف بي پیج چې دی د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ما درته لینک پرې ایښی. زموږ د اف بي پیج فیسبوک پیج نوم دی
MT پلس پښتو هغه هم در سره لایک کړئ. په هغې هم موږ دغسې معلوماتي ویډیوګانې اپلوډ کوو. تر بلې معلوماتي ویډیو پورې ښې چارې، ښه وخت. خدای مو